مینه منګل د خبریالۍ بیلګه د پښتني او اسلامي اخلاقو نمونه د ښایست ملکه چې په لومړي ځل په شمشاد آریانا او بیا لمر تلویزیون کې د پښتو ژبې تکړه او نوموتې خبریاله ویانده وه. دې په وروستۍ ویډیو کې یو غزل کړی چې دې په خپلو الفاظو کې وایي: لرې درنه ځمه نور دې نه ګورم، لرې درنه ځمه نور دې نه ګورم، سترګې مې تړمه نور دې نه ګورم. هر څه دې چې وکړل ښه دې وکړله، هر څه دې چې وکړل ښه دې وکړله، سترګو نه دې ځمه نور دې نه ګورم. مینه دې له زړه نه وباسمه نور، مینه دې له زړه نه وباسمه نور، ورو درنه تېرېږم نور دې نه ګورم. هر څه مې له ذهنه بهر اچوم، هر څه مې له ذهنه بهر اچوم، اوښکې پټومه نور دې نه ګورم. ته چې پکې نه وې او یوازې وم، مینه هېرومه نور دې نه ګورم. او مننه. په ولسي جرګه کې د دینی او فرهنګي کمیسیون سلاکاره مینه منګل تیره شنبه سهار 7 بجې او 60 دقیقې د رحمان مینې په دوهم سړک عارف مارکیټ کې د سید المرسلین جومات ته مخامخ په داسې حال کې چې خپلې دندې ته روانه وه د دوو څرګندو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو په خیرونو لاسونو شهیده شوه. ان لله و ان الیه راجعون. ونې مرګې مینې منګل په شهادت دې د زړه له تله خفه یم. خدایه د پښتو ادب ژورنالیزم یوه بله ډیوه هم د تل لپاره مړه شوه. د ویلو او خبرو کولو زور مې نشته، خو دومره وایم هر چا چې ستا څخه د الله جل جلاله درته ډالۍ کړی ژوند اخیستی وي، له الله جل جلاله څخه یې تباه او برباد غواړم. په مرګ دې ډېر زیات خفه یم. شهیده مینه منګل د مای په 3 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو: یو افغاني تلخور احوال راته پرېښی چې د ژوند ته د خطر دی. ما ورته وویل چې زه مې د وطن سره مینه لرمه، ما ته مې جنتي سرتیري ګران دي، او تر ټولو لویه خبره دا ده چې الله جل جلاله د ژوندي او مړو کائناتو ساتونکی او نبود کوونکی دی. نو زه د دې وطن ریښتیني خلک چې دومره ساتونکي ولرو ته هیڅ هم نشي کولی. الله جل جلاله خیراتي خلک کله هم په نامراده مرګ نه وژني. مرګ به نامراده او بغیرته نارینه‌و شي چې ښځه په مرګ وویروي. دا دلخور ځانونه پېژني او که بل ځل احوال یې راکړ بیا یې تاسو ته معرفي کړم. ځینې مشهوره خبریالانو او عامو خلکو هم زیات غبرګونونه ښودلي دي. محمد اجمل درمان په خپل فیسبوک وال لیکلي: بیا وایي له افغانستانه ځوانان نورو هیوادونو ته فرار کوي، نو ولې یې ونه کړي سړیه؟ که پیسهدار شولې هم د وژني، که د شهرت پیدا کړ هم د وژني، که لږ لوکس وګرځېدلی احتساب کوي دی، او که د حقیقت ویل ها هو نو هسې هم د مرګ په بیه اخیستل دي. نو تاسې او خدای آیا افغانستان د اوسېدو ځای دی؟ دا هیواد د قتلګاه او کشترګاه په اوسېدو ارزي. همداشانتې بهار سمسور تکړه خبریاله مینه منګل تیره شنبه په کابل کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو سره وژل شوي. دې د روانې میاشتې په 3 تاریخ پر خپل فیسبوک پاڼه دې ته شوي ګواښ په اړه پوسټ هم کړی و. او مطیع الله عبید په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي: سړی ښځې نه وژني، ځان ته روژه مه وایه انسان سره که ته جنګ کوې، ځان ته روژه مه وایه بادو باندې که ننګ کوې، او ځان ته روژه مه وایه خیر نه که ته څنګ کوې. همداشانتې یو بل اورنګ مختار لیکلي: مینه زړوره وه، حقیقت ویونکې او پر ملي ګټو مینه وه، خو نامراده قاتل یې د ښځینه‌توب درناوی هم ونه کړ.
همداشانتې موین سهار ستنګزي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي مینه دې نه مري ځکه چې بې مینې ژوند تر مرګ بدتر وي او چېرته چې مینه مري هلته د مرګ بازار ګرم شي او ګرم وي نو هلته ژوند او ژوندي هیڅ معنا نه لري د مینې قاتلان دې په لوی میدان کې په دار شي چې نورې مینې له مرګه وژغورل شي د مینې منګل په ګور نور او ځای فردوس جنت مړه مونږ په ژوند مین یو مونږ د ټول عمر ژوندي یو نصیر احمد احمدي په خپل وال لیکلي د مینې منګل غم ودردولم اخر د وحشت تر کله د پښتون نجونو په وړاندې داسې تریخوالی تر کله د دې پېښې څېړنه دې وشي او قاتلین ته د سخته سزا ورکړل شي دانش نیازي بیا په خپل وال لیکلي فکر نه کوم چې عاملین دې ونیول شي په خاطر د دې چې تر اوسه پورې د کوم یو د ترور کېدلو عاملین نه دي نیول شوي ویل کېږي د مینې قاتل د هغې پخوانی خاوند دی تېره ورځ شنبه د کابل امنیه قماندان په خپلو خبرو کې وویل چې موږ ورغلي وو د هغې مور او ورونو یې دا تایید کړله چې دغه وژل شوي هم د هغه پخوانی خاوند لخوا چې ډېرو پخوا ورته زیات اخترونه هم ورکړل شوي وو